د افغان پوځي تطبیقاتو د پاکستان سخته ویره. سلام لیدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغان پوځ په ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ کې په سپین بولدک کې او په ټوله کې پر ذکر کې تڅرمه افغان پوځي تطبیقات یا تمرینات پیل کړي دي. دغه کې هوایي ځواکونه، پلاسات ځواکونه، همدارنګه ضربتي ځواکونه شامل دي. دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې پوځي تطبیقات یا تمرینات ترسره کړل، په دې چې پاکستان ته به یو څه نه څه ویره پیدا شي. پاکستان به په دې پوه شي چې افغان پوځ هم بالمثال عمل کولی شي. کله چې موږ خبرګون نه کوو، کله چې موږ راپورته کېږو نه، نو لرې نه ده چې پاکستان به بیا هم توغندي راشري او همدارنګه افغان خاوره به هم لاندې کوي او اغزن سیم به تېروي. پاکستاني رسنیو داسې هم ویلي وو چې د ډیورند پر ذکر باندې د اغزن تر غځولو کار په ټوله کې بشپړ شوی دی. د په داسې حال کې دی چې پرون هم په ننګرهار کې ځینو خلکو اعتراضونه وکړل، لاریونونه یې وکړل چې افغان حکومت ولې چوپ دی. که پر ډیورند معامله شوي، موږ خپله د اغزن تر لرې کولو هڅه کوو او پاکستان ته د هغه اغزن تر ورټولوو. نو په ټوله کې د افغان پوځ له لوري دغه ډول تمرینات، تطبیقات کولی شي چې پاکستان ته ویره پیدا کړي. پاکستان باید په دې پوه شي چې افغانان هم عمل کولی شي. په سپین بولدک کې موږ ولیدل چې پوځي تمرینات ترسره شول، د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې همدارنګه دغه لاریونونه. نو په ټوله کې د هغه څه دي چې د ډیورند پر ذکر کې د له منځه وړلو، همدارنګه د پاکستاني د بریدونو په مقابل کې افغانان بالمثال عمل کولی شي. تاسو پوهیږئ چې په ډیورند پر ذکر باندې پاکستان دغه د اغزن تار د غځولو لړۍ پیل کړې ده چې په ځینو سیمو کې په کونړ کې ولسوالۍ او کلي په دوه برخو وویشل. نو دغه ډول تطبیقات او تمرینات تر ډیره کولی شي چې د پاکستاني بریدونو همدارنګه د پاکستان دغه اغزن تار د غځولو لړۍ ودروي.